السلام علیکم ملګري، ستاسو سره نن ډېر خوندور ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. ټیکنیکل ناکي په د هیله چې ستاسو سره جوړ خوشحال به وي. ستاسو ته ملګري نن ډېره خوندوره په زړه پورې مزداره ویډیو راوړې ده ملګري. نن ویډیو چې ما د نن ویډیو د په پاره کې ستاسو ته ملګري پته شته چې د واټساپ نه چې کوم دی واټساپ نه ډېر زیات خلکو ډېر ځکه چې واټساپ چې کوم دی وایس میسیجونه ویډیوګانې چې کوم دي کیدای شي د نورې خلکو سره شیر شي. ملګري ستاسو هېڅ ما ورته پرېښنه کړې دغه لپاره مې ستاسو ته نن داسې خوندور اپلیکیشن راوړی دی چې په واټساپ نه مهم اپلیکیشن دی. صحیح ملګري، ویډیو اخره پورې ګورئ. زما چینل هم ستاسو د سره سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې د ګنټۍ نشان هم ستاسو ووایئ چې زما هره نوې ویډیو اپلوډ کړم چې ستاسو ته په نورې ویډیوګانې نه مخته در رسي. صحیح ملګري، دا ویډیو د نورو ملګري سره شیر کړئ. صحیح ملګري، نه راځو د ویډیو په طرف. ویډیو ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلی دی. صحیح ملګري، ستاسو دلته راشئ. ستاسو دلته په خپل موبایل کې پلی سټور اکاونټ را پیدا کړئ. صحیح کړه ملګري، ستاسو ته چې دلته دغه پلی سټور اکاونټ ښکاري ستاسو ته راشئ، په پلی سټور باندې کلیک وکړئ. صحیح ملګري، چې کله چې سهار کله په پلی سټور باندې کلیک وکړل ستاسو ته ملګري د پلی سټور شکل دغه رقم ته راشي. ستاسو ته راشئ، په سرچ کې اوپس ورته ولیکئ، زه یو اپلیکیشن نوم ورته لیکم. صحیح ملګري، دلته زه دغه اپلیکیشن نوم ورته لیکم سیګنال اپلیکیشن. ګورئ چې کله دغه مو ورته ولیکل صحیح ملګري ستاسو ته راشئ، لاندې په سرچ آپشن باندې کلیک وکړئ. صحیح ملګري، چې کله تاسو په سرچ آپشن باندې کلیک وکړئ ګورئ دغه اپلیکیشن دی، دغه مور ډاونلوډ کړی دی. که تاسو یې نوی ډاونلوډ کړی تاسو ته راشئ، په دغه آپشن باندې کلیک کړئ، ستاسو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ شي. صحیح ملګري، که تاسو دغه اپلیکیشن چیرې نشئ ډاونلوډ کولی د ما په فیسبوک په پیج باندې دغه اپلیکیشن لینک میلاو شي، په یوټیوب په ډسکرپشن کې هم ستاسو ته میلاو شي، دغه لینک تاسو هغې نه ډاونلوډ کولی شئ. صحیح ملګري، ګورئ دغه اپلیکیشن دی، ستاسو ته راشئ، ستاسو دلته ملګري په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. صحیح ملګري، چې کله تاسو هر کله په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ ستاسو ته ملګري دلته دغه رقم ته شکل راشي. صحیح ملګري، ستاسو ته راشي دغه لاندې کنټینیو آپشن چې کوم ستاسو ته ښکاري په دغه آپشن دی دلته ملګري ستاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه آپشن باندې کلیک وکړل ستاسو ته راشي دغه څلور پرمیشن درکوي، ستاسو ته راشي ور خلاص کړئ. ګورئ په دغه باندې کلیک کړئ، دغه رقم ته په دغه دویم باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ته په دغه دریم باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ته په څلورم هم کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه باندې کلیک کړئ ستاسو ملګري دلته دغه رقم ته راشي. صحیح ملګري، ستاسو ته راشي یو ملک ورته انتخاب کړئ چې تاسو هر یو ملک تاسو چې کله په آپشن باندې کلیک کړئ ستاسو ته ملک ورته انتخاب کړئ. صحیح ملګري، دلته هغه ملک کوډ درکوي، دلته تاسو راشئ خپل د موبایل نمبر ورته ووایئ. صحیح ملګري، لکه زه دلته په پاکستان کې اوسېږم. صحیح ده، ګورئ چې کله تاسو نمبر ور پرې راکړه صحیح ملګري لاندې په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. صحیح ملګري، چې کله تاسو په دغه نیکسټ باندې کلیک وکړل بیا راشئ په دغه اوکې باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو ملګري دلته په دغه اوکې باندې کلیک وکړل دلته ملګري ستاسو ته یو کوډ راځي. صحیح ملګري، کله دلته ملګري ستاسو ته کوډ راغی دلته ماته هغه کوډ چې کوم دی انسه کوډ راغی. ګورئ هغه کوډ دلته هماغسې کې ولل که ستاسو ته هغه کوډ چیرې نه تلل ستاسو د دغه کوډ طریقه چې کومه ده اخر کې دغه طریقه ستاسو ته دروښایي چې تاسو په دغه طریقه سره دغه کوډ ستاسو ته روشي. صحیح ملګري، چې کله ستاسو ملګري لږ انتظار ورته وکړئ دلته ماته لږ ټایم راکړی دی ځکه چې دلته انټرنیټ لږ سلو دی. صحیح ملګري، چې کله دلته ماته دغه آپشن پرې راشي دلته ستاسو ته نور سیټینګونه هم در وښایي. صحیح ملګري، ګورئ دغه چې کوم دغه ویریفای شه ګورئ دلته راشئ مخول نه جوړ کړی ستاسو ته راشئ دغه اول خانه کې ستاسو خپل نوم ور ولیکئ، اول د سر نوم. صحیح ملګري، لکه دلته زه ور لیکم نقیب. ګورئ دلته ما نقیب ور ولیکل. صحیح ملګري، دغه رقم ته ستاسو راشئ دلته دغه دویمه خانه چې کومه درکوي دلته راشئ په دغه دویمه خانه کې اخري نام ورکړئ. صحیح ملګري، دلته ملګري زه لیکم نقیب الله. ګورئ کله تاسو ما دغه نوم ور ولیکل ستاسو دلته راشئ په دغه کیمرا آپشن باندې کلیک وکړئ، په دغه پروفایل باندې چې کله تاسو کلیک وکړه ستاسو ته ملګري دلته دغه رقم ته راشئ، تاسو دلته راشئ لاندې په دغه منځ کې په ګیلري آپشن باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو راشئ دلته خپل یو تصویر یا هاکس ورته را پیدا کړئ. دلته ملګري زه غواړم چې دلته د خپل چینل هاکس په ولګوم. صحیح ملګري، ګورئ تاسو دلته په دغه هاکس باندې چې کله کلیک وکړل ستاسو د هاکس سیخ کوئ. صحیح ملګري، بیا راشئ دلته په دغه پوسټ ټیک نشان باندې کلیک وکړئ. بیا هم دلته ملګري ستاسو راشئ بیا هم په دغه ټیک نشان باندې کلیک وکړئ. ګورئ دغه چې کوم دغه په ولګېد بیا راشئ دلته لاندې په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. صحیح ملګري، چې کله تاسو دلته ملګري په دغه نیکسټ باندې کلیک وکړل ستاسو ملګري دلته دغه رقم ته راشي. دلته که تاسو یو خواشه کوډ ورکوئ 4 انچه کوډ ورکوئ، که تاسو غواړئ چې هغه نه ورکوئ ستاسو ته چې دلته ملګري دغه پوس په څنګ کې 3 ټکي ښکاري ستاسو ته راشئ په دغه 3 ټکي باندې کلیک وکړئ. بیا راشئ دلته ملګري دغه لاندې دویمه پین آپشن چې کوم ته ښکاري په دغه پین آپشن باندې کلیک وکړئ. بیا هم دلته ملګري ستاسو راشئ په دغه سره خاتم دی په پین آپشن دی بیا هم کلیک وکړئ.
ستاسو ملګري دلته بیا هم ستاسو لږ انتظار وکړئ. دلته ماته لږ ټیمې زمانه وغوښتل ځکه چې انټرنیټ سلو دی. بلغه په دغه اپلیکیشن کې لږ ستونزه وي. صحیح ده ملګري. ګورئ دلته دغه اپلیکیشن چې کوم دغه مو ته دغه رقم ته راغلل. صحیح ده ملګري. ستاسو دلته راشئ. دلته ملګري که غواړئ چې دغه لاندې آپشن چې کوم دي دغه ورنه ختم کړئ. ستاسو دلته راشئ په دغه جام آپشن دی. دلته ستاسو ملګري کلیک کوئ. ګورئ دلته په دغه وکیم دی دغه آپشن چې کوم دی دغه مکمل زه غواړم چې ورنه ختم یې کړه. صحیح ده ملګري. ګورئ دغه مو ورنه ختم کړل. دغه رقم ته ستاسو چې دلته ملګري دغه لاندې د فین آپشن ښکاري. دلته راشئ په دغه فین آپشن د کلیک وکړئ. ګورئ دلته ستاسو هغه کسونه راړول چې ستاسو سره په سیم کې سیو شوي دي. که ستاسو سره نه وي سیو دلته په سرچ کې دی اخکاس نوم یا اکاس لامبارو ستاسو ور ووایي بیا ستاسو ډایرکټ راوړي. خو که ستاسو سره په سیم کې چې هغه لامبر لیکلی شوي په ایمو کې یا په واټساپ کې هغه لامبر ستاسو دلته هغه راوړي. هغه کسونه لکه دلته زه غواړم چې دلته یو کس سره سیو کړو. صحیح ده ملګري. ګورئ دلته دغه لاندې کاس ته ستاسو دلته راشئ. که غواړئ چې سیو کړئ دلته راشئ په کاس هم د کلیک وکړئ. په لامبر هم دی چې کله تاسو په دغه لامبر هم د کلیک وکړل ګورئ دلته تاسې دغه رقم ته راشئ. دلته ستاسې څخه خط ورته ولیکئ چې ستاسې سره سیو شي. ګورئ دلته ما دغه خط ورته ولیکل. ستاسو بیا دلته راشئ په سیڼ هم د کلیک وکړئ. صحیح ده ملګري. کله تاسو ملګري دلته په دغه سیڼ د کلیک وکړل ګورئ دغه ورته ورسېد. دغه رقم ته ستاسو دلته راشئ. ستاسو ملګري که غواړئ چې مخامخ تصویر ورته وکړو دلته راشئ په دغه لاندې کیمرا آپشن د کلیک وکړئ. صحیح ده ملګري. چې کله تاسو په دغه کیمرا آپشن د کلیک وکړه ستاسو ملګري دلته راشئ. دغه پرمیژن دلته راشئ په دغه پرمیژن د کلیک وکړئ. دلته دغه پرمیژن ور ختم کړئ. دغه رقم دلته دغه دویم پرمیژن هم ستاسو ور ختم کړئ. ګورئ دلته دغه مخامخ تصویر وکړلې طریقه شول دلته راشئ. بیا په دغه جام آپشن د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه جام آپشن د کلیک وکړئ دلته راشئ په ګیلري د کلیک وکړئ. صحیح ده ملګري. چې کله تاسو په دغه ګیلري د کلیک وکړل دلته ملګري که غواړئ چې یو تصویر ستاسو ورته سینډ کړئ یا ویډیو ستاسو دلته راشئ هغه ویډیو یا تصویر ور پیدا کړئ. لکه زه دلته دغه تصویر ورغږوم دلته راشئ په دغه آپشن د کلیک وکړئ. بیا دلته راشئ په دغه سیڼ د کلیک کړئ. دغه تصویر ورته سینډ شي. خو زه نه غواړم چې دغه تصویر ورته سینډ کړم. دغه رقم ته ستاسو دلته راشئ ملګري. که غواړئ چې وایس میسج ورته وکړئ دلته ستاسو د واټساپ غوندې وایس میسج ورته کولی شئ. صرف په دم د ګوته ونیسئ. تاسو دلته وایس میسج ورته کولی شئ. دلته دغه رقم ته په سر کې دلته چې کومې کال ورته کولی شئ. ویډیو کال خو هېڅ نشي ځکه ورته چې ما سره نشته چې دغه سیګنال اپلیکیشن یې جوړ کړی وي اکاونټ. صحیح ده ملګري. دا خوندوره طریقه انشاءالله ستاسې خوښه شوې وي. صحیح ده ملګري. دلته ملګري ستاسو ته هغه طریقه در وښایي چې ستاسو ملګري کمپنۍ نه کوم کوډ دی هغه کوډ ستاسو ته نه راځي. هغه کوډ طریقه ستاسو ته در وښایي. دلته راشئ د موبایل سیټینګ را پیدا کړئ. صحیح ده ملګري. ستاسو ته چې دلته دغه سیټینګ ښکاري دلته راشئ په دغه سیټینګ د کلیک وکړئ. صحیح ده ملګري. چې کله تاسې هر کله په دغه سیټینګ د کلیک وکړئ ستاسو دلته راشئ په ایپس آپشن د کلیک وکړئ. صحیح ده ملګري. چې کله تاسو په دغه ایپس آپشن د کلیک وکړل ستاسو ملګري بیا دلته دغه رقم ته راشئ. دلته ستاسو ته دغه اپلیکیشن چې کوم دي دلته ستاسو ته مکمل دغه اپلیکیشنان راوړي. ستاسو دلته راشئ هغه کوم سیګنال اپلیکیشن چې کوم دی ستاسو دلته هغه سیګنال اپلیکیشن را پیدا کړئ. دلته ما سره موجوده ستاسو دلته راشئ په سیګنال اپلیکیشن د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه سیګنال اپلیکیشن د کلیک وکړل ستاسو ملګري بیا دلته دغه رقم ته شکل راشي. ستاسو دلته راشئ په دغه لاندې اول آپشن د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه اول آپشن د ملګري کلیک وکړئ ستاسو ملګري بیا دلته دغه رقم ته راشئ. ګورئ دا چې کوم دی دغه صحیح دی. دلته راشئ په دغه دویم د کلیک وکړئ. ګورئ دلته ملګري دغه هم صحیح دی. دلته راشئ په دغه دریم اس ام اس آپشن د کلیک وکړئ. دلته دغه موبایل کې دغه آپشن بند وي ستاسو ته راشئ دغه آپشن دلته غونډ راخلاص کړئ. میسج چې کوم ستاسو هغه ډایرکټ راشي. صحیح ده ملګري. دا زما نیټ چې ستاسو ملګري نن دا خوندوره طریقه په دغه ویډیو کې در وښودله. صحیح ده ملګري. ستاسو نه ملګري نه اجازه غواړم. د الله په امان.